بس ما ته به ملاو شي زه به هم واده وکړم بیا به ټیک ټاک ته نه ترې قرآن هغې واده وکړو که نه هغې واده وکړو تاسو په ټیک ټاک کې خاوندان ګورئ نه زما خو خاوند شته دی ترې قسم وای ما یو لور ده او خاوند دې څه شو بریک اپ حلما ولې خاندي ها اوس طلاق دې وشو او بس ختم شو ورسه راهیله دې نه بعد اوس بل ګورې نه فعلحال خو داسې څه اراده نشته دا خو سپروټ نه دي ستاسو کبر وکړم چې تاسو کله یو چیک کوئ کله بل چیک کوئ خاوند سره ولې ژوند نه کوئ خاوندان هم چې صحیح وي که نه نو څنګه وادرې یوازې ښځې کې خو غلطي نه وي نو دا کبر د نیچا کې وکم ښځه ودرېږه یو خبره درته وکم ښځه یو په خېټه مړه ساته او یو یې په دغه مړه ساته نور دا د څه غواړي ته نور څه غواړي خو خاوند نه دې ماشاءالله تعالی وادرې کار کېدو چې بچی در باندې راوړی خو ماشاءالله ښه تکړه وادي ورېده نور به یې په خېټه ښه مړه ساتلې نور تا څه کول وادرې خو نور دې څه کول ته ماته ووایه دا دواړه څه نه وه دواړه څه نه و ښه بیا ته دا بچی د ګاونډیانو نه راوړی دی ځکه خو هغې طلاق درکړو غیرتي و که نه زه 5 کاله زما د واده وشو او دا ماشوم بیا د اوس په کور کې پیدا شو هغه نشته اوس نو بس 15 کاله وشو بس ختم شو که نه هر څه 15 کاله کې دا یو پخوانۍ هغه ښځې وې واده ورېدې چې خاوند ته به یې کونتون کې ښودلو که واده ورېده نو به که بیا یو بچی دوه بیا پیدا شو واده ورېده که خاوند بیا مړ شو والله که د لیور به یې اغوستو یا بیا خپل خپلوانو کې څوک اغوستلو وایي دې بچو ته کونتون ږدم اوسنۍ جینکۍ نیغې موږي ته خېږي دا ولې مالګې مسالې ډېرې ګرمې دي الله توبه دا و د سړي لور د واده ورېده ولې زه ګورم ځان له چې زه واده وکړم ټیک ټاک پرېږدم او که د سبا د هغې نه طلاق واخېستو خو بیا خو د ګوتو ګوت چې در باندې سړی ستا کبر وکړم ستا هغه مور سره زه شخصي کې غږېږم صحیح ده نو بیا خو یې نه پرېږدم که نه نو نو دا د نه سړي زوی دې ولې پرېښودو الله زما ملګری ونه خېجي واده ورېده همداسې ولې پرېښودو نه دا مې بس هغه پرېښودم ما نه دی پرېښی هغه پرېښودم قسم په خدای وادرې اوسنۍ پښتني جینکۍ په کومه لار روانې دي والله ما د قرآن وایي دا داسې دي لکه میوې چې چیک کوي یعنې فروټ چې چیک کوي وادرې یعنې ذایقې چې چیک کوي نن 15 کاله د یو خاوند سره 2 کاله د یو خاوند سره 3 کاله د بل خاوند سره 1 کال د بل خاوند سره داسې خو نه کېږي ور قربان داسې خو نه کېږي یو ته کونتون پرېښوده نو تعلیم یک हाथ से तो नहीं बचती है नो बस चलो नो ذکر خو ختمه شوه یعنې څه چلو ته ماته ووایې زه خیال دې وایي نو پرسنل میټر نو څه ووایم تا ته اوس تا ته دلته ووایم څنګه ووایې زه هېڅ خبره نشته دا زما پرسنل دی ووایه بس صفا خبره هسې کار روزګار یې نه کوله پخوانۍ هغه جینکۍ وې چې په نیم سوکړک به یې درسره ګزاره کوله اوسنۍ ولاږه دې سره وکړي اوسنۍ نه کوي سره زما یې نه کوي اوس هم درته یم ځکه یې نه کوي پخوا به نه کوي اوسنۍ نه کوي سره زما نه کوي قسم به درته وخورم چې مخکې به دې بچی لږ بیا هغه لکه خلک دې پورې ورسېده چې بچی به دې لږ تعلیم یافته و لږ وادرې د کور کې به روزګار موزګار او د کور کې به نوړی غوړه او بیا به خلکو هلته خور او لور ورکوله چې سبا مې لور چاته محتاجه نه شي او په کوم قبیل کې ونه شرمېږي ولی تا ته پته ده زما خاوند پنجابی و نو بیا مخکې سوچ وکړه تا ولې هلته واده کولو تاسو باندې مور باندې دونه تنګې شوي نه نو ما خو په خوښه کړی و که نه تا په خوښه کړی و او دا دې موږي ځان زه جینۍ په ما باندې سي چل کېږي که ته زما خوا ته په تا به ما داسې غاښونه لګولې وې قسم په خدای وجر چې ته ما خامه خوړلې ته به دې دنیا ته عبرت پرېښودو خوښه او ناخوښه قسم په خدای وادرې د پخوا به چې وادرې د جینکۍ رالې مور او پلار به ولې په خوښه ورکولې کور به ولې داسې کور کتلې وادرې چې بچی لږ عالمي
او لږ وادرې د معتبر نو او د داسې لور پانګې وساتي اوسنۍ داسې جینکۍ د خو ډېرې پنسۍ نه راوتلي دي خرچې ودرېږه اوسنۍ جینکۍ د پنسۍ نه راوباسي وادرې د موبایل ټچ ورسره یې په دې کې پیدا کړي وادرې دلته یې وادرې مور ته وایي دا زما خوښ دی پته نه د هغې هلک لا شاته دستور څنګه دی کور یې مور او پلار د بچي کله بد نه غواړي مور او پلار بچي له وادې ورېده راځه سم یو ځای میچ پیدا ولګو کوي خبرې م کوه خبرې مبرې کوه وادې ورېده اوس د لور د هغې سره ده که تا سره ده ما سره ده ما سره ده نو داسې خو ډېرې ښځې چې خپل بچي م پرېږدي خاوندان هم پرېږدي هر څه وشي او چې دی نو زه خو خپله لور ساتم ما خاوند پرېښی بیا ونه کې پښتنې دي وادې ورېده پښتانه چې خپل بچي چاته نه پرېږدي. پنجابیان هم وي پنجابیان هم وي زه پښتنو ته خو نه یم زه خو پنجابیان هم پکې دا کوم ولې چې زما خپله خاوند پنجاب یم پوه شوې ماله هغه یو ځل یقین ختم کړی زما اوس په چا م یقین نه راځي مشکله ده خلک اوس بل خاوند نه کوي همداسې کونتون دی وي لور ته بس داسې څه پته چې بل چې چا سره واده کوم هغه به زما لور له هغه مینه ورکوي یا نه زه ودې کېږم یاره ته مو ودې کېږه پاسه ما سره خبرې وکړه هلکانو دا ډبل ټیپ کوئ که نه څه وتې بوتې ته راته زه طریقه هلکانو ډبل ټیپ ورته کوئ او خاوند غواړي ته راته یو مشوره راکړه چې زه څه وکړم ځه ستا الله زما داسې زړه خفه شوی دی د پرون د رئیس ستا یوې ښځې په کراچۍ کې درې بچي او خپل یم ځان پانسي کړی الله چا تصویر مې ولیدو قسم درته خورم وادرې دومره پې خفه شوم دا د ډېرې بېغورۍ د لاسه کېږي چې یو سړی خپل ماشوم راوالي پانسي کې بیا راشي خپل ځان په خپله پانسي کې ډېر په دې فیسبوک کې مې دا تصویر کتلی قسم درته خورم سترګو نه مې ورپسې اوښکې تللي دا ولې ځان پانسي کړی نه ما خو دوسیه ونه کتله چې دی په څه خاطر پانسي کړی او څه وو څه نه و خو اونلی مې داسې دا زړه خفه شو خو ځه یو وړوکی ډېر وړوکی ماشوم دا ورمېږونه داسې راغځېدلي بیا خپل ځان پانسي کړی دی بې لرم پروتي ما په خیال پښتانه و خو داسې مې زړه خفه شو ورباندې ځینې پښتنې داسې دي وادې ورېده د چا لاس ته ځان نه محتاجه کوي ځان وژني او په اسلام کې مرګ په یو قانون هم نشته دی په یو قانون Oh, love you, bro. پته په موږ او تاسو د خدای خپل رحم وکړي وایي ستاسو یو لور ده اوس بیا کمنټونه مه کوئ ومې وې درته یو لور مې ده زه اوس څه خبرې دي زه خو یې نشم کولی وادې ورېده زه الله م خوشحاله لره الله مو کامیابه لره وادې ورېده